अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीसी क़ुदवतन व इमामन व बिअबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल फ़ी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दख़लल जन्नह। क़ील या रसूलल्लाह इन्न हाज़ा फ़िन्नासि लकसीर क़ाल व सयकूनु फ़ी क़ुरूनिन बादी। ए बदतरस ख्यालो क़यासो गुमान वहम वज़हर चे गुफ्त अम शुनीतम ख़्वांदयम। दफ्तर तमाम गश्त बपाया नसीद उमर मा हम चुनान दर अव्वली वस्फी तुमान दयम। दुरूद शरीफ हुए। बुज़ुर्गवारी किराम दा सलोर मजमदा चमंग पदी हदीस मुबारक की लग्या चे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई दी तर चाकी चिदरी खबरें पैदा हुई नुदी जन्नती दी यौ पागे के दादी चे मन अकल तय्यिबन चददी मुसलमान खुराक चदे दा पाकू खुराक उसका की पाकू व अमिल फी सुन्नतिन और अमल को मुआफ़िक़ द सुन्नतो द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर। और द्रियम दकी व अमिन अन्नासु बवाइक़हु और खलक बामान शो द शुरूरना और द मसाइबना दाम योलू ये मसला दा कि मुसलमान तबा दखल शर तब देना अमान वर्ग दा पदीन के रो ये मसला दा अबल रज़द गज़े के नासुम द्वजना नराली नमाते भी यो सड़ी मर्दी भी अल्लाह दी तबाह की पमर्ग
چې پس د مرګ نه ورته خیرې کوي نو دون بدترین انسان به بل څوک وي. نو خیر نبی علیہ السلام فرمایي چې خلق د شر نه په امان. نو دخل الجنه دی به په ډېر اعزاز او په عزت سره جنت ته لاړ شي بې د عذاب او د سزا. دې مجلس کې یو سړی ناست و وی رسول الله ان هذا فی الناس لکثیر. دا درې صفتونه چې په چا کې وي دا خو دې زمانه کې ډېر زیات دي. آینده کې به څنګه وي؟ پیغمبر علیہ السلام متوی وسیکون فی قرون بعدی. دا سے کسان با پرستو زمانہ کی تر قیامت پوری خواہ بکنی. دغه به کم کسان یي چې دا درې صفتونه پکې وي هغه به ډېر کم وي. نو په دې اول جز باندې موږ خبره کړې وه چې خوراک یې پاکي. او دویم ټکی دی چې وعمل فی سنت او د عمل چې دی دا مطابق د سنتو د پیغمبر علیه السلام سره د سنت لوی خبره ده. د نبی علیه السلام فرمایلی دي چې وعف اللحى وقص الشوارب. ګیرې اوږدې کړئ ګیرې اوږدې کړئ دا زما سنت دی چې ګیرې اوږدې کړئ. او وقص الشوارب او برید کټ کړئ. بریدونه کټ کا چې دا برنې شونډه پکې ښکاره شي او بریتو د ځانه مه جوړوه. د بخاري په شرح کې لیکلي دي چې د بخاري مبارک په شروح کې لیکلي دي چې ګیره لنډول او برید لوی پرېښودل یا یو برید یې کم کړي دي لیکن ګیره یې لنډه کړې ده او یا ګیره یې خریلې ده. سنت المجوس دا طریقہ دا آتش پرستو دا. یا اللہ لگوت سوچو کا یو پٹھی سوچ وت ہوگا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې دا ګیره لنډول چې د قبضې نه اخوا شي نو که بیا یې پرېږدي خیر دی که نور هم پرېږدي خیر دی او که کټ کړې نو هم خیر دی. کټ کول یې ښه دي که پرېږدي نو هم روا ده. دا طریقه دا آتش پرستو دا د هغه چا طریقه ده چې هغه ورته سجدې لګوي دا د جناب رسول الله طریقه نه ده. دا په کومه لار روان یې ته په خپل پیغمبر پسې نه ځې
او طریقه د مجوس دې راټینګ کړې ده ګیره دې لنډه کړې ده یا دې خریلې ده لنډول او خریل چې دې دواړه حرام کار دی اے مسلمانه چې د همیشه دپاره په حرامو کې مبتلا یې چې تا ګیره خریلې ده او یا دې لنډه کړې ده نو یاد لره ته په چې رواني ګناهګارې چې ناستې ګناهګارې چې ملاستې ګناهګارې که ویښې نو ګناهګارې او که اوده یې نو ګناهګارې او کتاب کې زکریا صاحب لیکلي دي که ته د بیت الله مبارک نه طواف کې نو ګناهګارې دا زکریا صاحب لیکلي دي او بل چې دی که نه چې ته د جناب محمد رسول الله روزي ته مخامخ ولاړې نو ګناهګارې او بیا یې لیکلي دي زکریا صاحب چې دا ګیره خلیل د نن ورځې نه یې پرېږده سم شه ترې بس توبه خدای توبه څه توبې لوی کور دی او بیا یې دا لیکلي دي چې دا ګیره خریل او لنډول د زنا نه لویه ګناه ده قسم په خدای دی لیکلي دي ولې لویه ګناه ده ځکه چې هغه زناکار دی په دغه ټیم کې ګناهګار دی چې بس یې کړو نو بیا بس ګناه ختمه شوه هغه ولیکلې شوه د دې نه وروستو ګناهګار نه دی وکړه لا توبې وویسته نو بیا خو خبره ختمه شوه التائب من الذنب کمن لا ذنب له چا چې د ګناه نه توبه وویستله لکه چې ګناه یې نه ده کړې د رحمت دروازه د خدای کولو ده او دا ګیره لنډونکي او خریونکي چې دی نو دی همیشه دپاره ګناهګار دی ګناه جاری او ساری ده دا یو تباهي روانه ده او د کافرو او د یهودو د نسوارو د امریکې والا د هندوستان والا کافر هغې کې نیکان ډېر زیات دي د هغوی دا طریقه ده چې دا مسلمانان به موږ په خپله طریقه څنګه راواړو دا موبایل دی دې موبایل چې کومه تباهي وکړه داسې تباهي نوم شی نه ده کړې پخوا به دا شو وی سی آر به خلکو راوړو نو پټ به یې ساتلي وو د عالمانو نه اوس هر نوجوان سره په جیب کې وی سی آر دی اوریانی پکې ده غوږونو کې هغه شی ورکړي هغې ته ګوري دې تورو کې چې موږ دیارو طالبانو نو سبق له چې بتلو نو د هر کور نه به شڼارې راوته د قرآن عظیم مبارک تلاوت پکې ده د قرآن شریف مبارک دا یو لوی نعمت د خدای د آواز براته دلته کې داسې هغه شی د مسلمانانو نه ختم که موبایل بل یو خبره درته بله کومه د موبایل والا خلک په یو ټکي یګان دي نه یو ضرورت لپاره خیر دی
ضرورت لپاره پروا نه لري. اگر چې زه ځان سره نه ساتم، زما یو سړي ماله په ډېرو پیسو اخیستې و، خو هغه مې بیا چاله ورکړ. زما پام یې د خدای نه اړولی و. نو دې چې کومه تباهي وکړه، یوې علم ګویا کې خراب کړ چې سم یې خراب کړ، او بل تعلیم د انګریزي یا د اردو یا د څه د سندې هغه یې ختم کړ. دې موبایل چې کومه تباهي وکړه، دا تباهي نه مې شی نه ده کړې او ورځان کړي دي. یو سړی به یو قرآن شریف نی ویلی، که چات نه یې هم نی ویلی، هغه سره به موبایل زمیندار موبایل. د دې شپې موږ به لاره ځو، بس ټول هلکانو په دقه ځای کې موبایل ورکړی دی او بس جینکو سره پې خبرې کوي او هغوی سره هم دي. نو دا ځان سره یاد کې دی چې د کومه تباهي وکړه که نه، د جناب رسول الله په سنت مبارکو باندې خپې بلکل کېښودې، او مقصد چې د کفارو د کافرو کوم مقصد و هغوی په هغې کې کامیاب شو. اته د خپل پیغمبر په طریقه نه ځي. ابو داود مبارک کې راغلی دي چې نبی علیہ السلام مبارک په مجلس کې تشریف فرماو. نسو شو پرون یو مرید صاحب راغلی و، زما شاګرد و، مرید مې هم دی. نسو شو ته لږ ځان وتله، هغه ماته وی مازدیګر وی رسول الله مبارک ما په خوب کې ولیده، نو په دواړو پیږې په دواړو ننګو مې ښکل کړ. نو تا اوبه وینې ته څه دې خیال دی؟ یو پټې د ځان توږلو که دقه وجه ده چې بس موږ سره دا کومه ګویا کې کومه حربه او تباهي چې کافر جوړه کړې وه، په هغې کې هغوی کامیاب شو. خیر رسول الله مبارک وی مجلس کې رسول الله نه تپوس شو، وی پیغمبر علیہ السلام دا خریم اسدی څنګه سړی دی؟ مردونه برالیجان کلي ته تللي وم، بس اوس رالو هلته څه پروګرام هلته مې بیان وکړی. علما پورته راغلي لرې لرې د قرآن عظیم ختمونه وي او ماشومو قرآن شریف یې په یاد کړی، نور هلکان هغوی په ناظر ویلي. نو په دې مجلس کې ذکر وشو، وی خریم اسدي څنګه سړی دی؟ رسول الله وی نعم الرجل خریم اسدي لولا طول جمته واسبال ازاره. وی خریم اسدي ډېر ښکلی سړی دی، خو یاره که دوه خبرې پکې نه وي، خریم اسدي مبارک صحابي دی په دې مجلس کې نشته. یو دا دی چې ویښتې ډېر لوی دي چې هغه شاته رسېدلي دي، ډېر لوی. پخوا به خلکو دا ویښته د زنانه نه لوی لوی نارینه و پرېښودل. دا ټکي به ځان سره کېدي، ګنې په ډېرو حدیثو به بیا نه پوهېږي. یار دا ویښتې چې دونه لوی نه وي، نو دا ویښته لوی ساتل د نارینه دپاره صحیح دی. او دویم ټکي دا دی چې دا لنده دی چې دی او پرتوک چې دی، نو دا د ګیټو نه لاندې دی. بس دا خبره وشوه.
یو سړی د دې مجلس پاسېد خورې میاشته دې ته آواز وکړو ویې روزه ویې ولې وی درگاہ رسالت کی ستا تذکرہ شوا او صاحب شریعت محمد رسول اللہ فرمائل کہ نعم الرجل خریم اسدی لولا طول جمته و اسبال ازاره خریم اسدی کل سړی دی خو یره دا ویخته چې لوی نبی یو بل دا لنګ یخکته نبی ویخه وی ودرېږه نه یې راوستو ویختې د دې وګونو سره کټ کړ دا نرمه د وګونو چې دی دا سنت طریقه د محمد رسول الله او گو پورې هم رسول الله پرې ښودي دي او دویم دا دی چې د دغې ورځې نه یې لنګ د ګیټو نه پورته کړ لنګ به د ګیټو نه پورته کوي چې حدیث ورته ورسېده فوراً یې پې عمل وکړو یروره چې تا ته حدیث ته ورسېده نو فوراً پې عمل شروع کړه هله چې پکې تاریخ ورنه کړي تصویب ونه کړي تاخیر ونه کړي بس په مخه باندې په سنتو عمل کوه بس ته به کامیابي دغه صحابه پر رسول الله باندې مال یې ورکړو جان یې ورکړو نفسونه یې ورکړو بچی ورکړو ارسه وکړو عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا صحابي دی دا ځان چې موږ تاسو کوو دا په خوب کې دل یې دلیو دا یو سړی دی په تمامو صحابو کې دا یو سړی دی په تمامو صحابو کې عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا یو حدیث دی په دنیا کې یو عبدالله ابن عاصم دی نو دا ډېر زیاته حدیث دی دی چې دی نو په باغ کې کار کوو او په دې کې زوی ورته راغی وی بابا وی ها وی ته په دې باغ کې کار کوې خو رسول الله مبارک وفات شو وی وفات شو رسول الله وی ښه وی بچه داسې د درد خبر مانولې دغه باغ ما لیدلی م دی دغه باغ ته زه ورغلی م په هلکوانه کې وی داسې خبر خو ما نو اورېدلی اوس په دغه باغ په ځای باندې ابادي دی او وی دا مې تا نه واورېدل نو وی قبلې ته یې مخ کړې خانقاهې ته او لاسونه یې اوچت کړه اللهم اعمی عینی حتی لا ارى به غیر حبیبی یا الله دا سترګې زما ړندې کړي چې بغیر د خپل محبوب نه پید هیڅوک نه وینم قال العلقاري في المرقات شرح المشکات فکف عیناه په دقه ساعت د دواړه سترګې ړندې شوې سترګې به څوک ورکړي جناب رسول الله مبارک باندې خلقو سترګې هغه په قربان کړي دي خیر دا موضوع ډېر اوږده ده او ورو ورو پکې لګایو دا څلورمه جمعه که خیري په دې یو حدیث مبارک ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې زموږ دپاره طریقه د جناب رسول الله خپلول پکار دي د دې ورځې نه بس خپل خدای ته متوجه شه او د رسول الله په طریقه باندې لاړ شه واخر دعوانا دا ټول دوستان خدای ته کامیابي افاتو بنیادونه خدای ته محفوظ وساتي زموږ په ګناهونو باندې قلم نه اخلو واکشف راکړي خدای د سنت سره مطابق عمل مون تر زړګدن پورې نصیب کړي